سلامونه او احترامات. الله بیخي ماسخوتن دی، روژه ده او زه د حجرې د یو کړکۍ نه غلی غونې راوتی یم او دا ګلی ده ګلی ملګرو. وی 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 پاڼې ورېجولې پاڼې او په ټکر جنګ دی نو او ګلې وریږي او ونې پاڼې رېجوینه په ټکر جنګ دی. د ټکر هغه تاریخي واقعه چې کله انګریز فرنګي انګریز سامراج په پښتون ولس باندې ډزې کولې هغه ځای دومره ډزې وشو چې د ونو دا پاڼې هم ورېجېدې. هغه فولکلور راته نن د شانګلې د ګلی رایاد کو. یاره دا غربار یې به تاسو اورئ ملګرو، ډېر غرب غروب جوړ دی. ما سره زما یو ګیتي پیتي یار میا صاحب دی. میا صاحب ته څه شوې؟ یوی دا دی جیدا میا صاحب ته دې وخت کې چې کوم دی نو کیلا او مالټه ځان له خورې او بهر دنیا روانېږي. د شانګلې دا ګلی دا انپریډکټیبل موسم نه ناڅاپه دلته موسم برابر شي، نه ناڅاپه ګلی سیلی باران، دا څه وجه ده؟ چونکې دا خو غریزه علاقه ده او دلته موسم چې دی نو دا ډېر زر بدلېږي را بدلېږي. بارانونه شو سیلی شو طوفان شو دا ډېر زر لکه اوس په ماسوتن کې چې موږ ناست موسم ډېر ښه برابر و. یعنی ته دا ویل غواړي چې کسی کو اتنا نہ چاہو کہ پھر بلا نہ سکو، یہاں مزاج بدلتے ہیں موسموں کی طرح. خبره مې صحیح کړې ده او دا شعر دی اورېدلی دی که نه چې د اورس کروټه د موسم نه جوړه کړې ده چا د چا چینار د چا چینه د چا نختر پې ولي. نو د شانګلې د موسم باره کې به نور څه ویل غواړي؟ بس موسم باره کې خو دا ویل غواړم چې دا اپریل دی، زما په خیال 21 اپریل دی. 21 اپریل او موږ بیا هم دا شړۍ او دا څیزونه میزونه اچولي دي او ډېر زیات یخ دی او بهر داسې غرباره جوړه ته وایي که څوک ګټې راولي دونه غټه غټه ګلۍ ورېږي های های چې لکه دا ټیمان سم غرباره کوي. ټیمان بغیر د ټیم نه ګزاره کېږي نه لکه دا د په شانګله کې دا ټیمان چې دي نو دا د دې ځای خاصه ده. دا خو د دې ځکه خاصه ده دلته ډېر زیات هیوي سنوفال کېږي. ښه د سنوفال د وجې نه او نور موسم کې دا ته وګوره څونه غټه ګلۍ کېږي ښه او بارانونه ډېر زیات کېږي نو هغې ته لینټر او دا سیمټ ویمټ نه شي ټینګېدی. ښه دا به لکه دا ټیم ستاسو مجبوري ده. مجبوري ده مجبوري. میا صاحب داسې لږ بهر نه وځو؟ چې ورځو راځه ملګرو ورو ما او د میا صاحب داسې بهر وځو. میا صاحب ګوره یخ راله کېږي او داسې یم چې شوشکېږم یا الله تعالی ته پکې سره اوهو یا لکه میا صاحب دا ګلۍ ده که دا څه دي یار؟ یاره ملګرو دا تاسو کتی شئ داسې ګلۍ خو ما چې ته په خپل زندګۍ کې نه دی لیدلی. دا چترۍ راخلې نه چې لږ ورکوز شم او دا چترۍ به ټینګه کي که نه ورځو ملګرو اوهو مزه اخوا مزه لکه ورګه ورګه مزه کنه سفر وکړه اوهو بیا لکه ملګرو مونږ هم سم لیوني د غرب ګروپ به تاسو اورئ دا باران دی او نه ګلۍ ده سړی ګډ وډ کړی ګلۍ ده نو د چترۍ باندې یارېږم رونوځي هاي هاي د چترۍ نه رونوځي که نه چې غرب ورکي که نه دلته زما سره سترګه زمب وخوري زمب باڼه مې ورپېږي د باڼو د رپېدو ته زمب وایي پښتو کې ښه زمب دا ټکی د هېرېدو دی ورو خو دا به یاد ساتو. دا ما په یو شعر کې راوستلی میا صاحبو وایي چې زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین او زه په دې مولا مین دا مولا په ما مین او زمب بڼو له بیا ورکه خوښ په دې سودا مین زمب بڼو له بیا ورکه خوښ په دې سودا مین لب در کوم لیمه راکه مړ په دې ادا مین او تا باندې مین افغان نن په بل چا بیا مین. یاره میا صاحبو دا غزاره نور ډېر شو ښه اوهو یلکه داسې کاڼي راورېږي آها راورېدو باران د کاڼو را پرېوتمه غورځېدمه های های راشده ته چېرته یې؟ یاره میا صاحبو دا ګلۍ پکې څنګه راولو یار؟ یاره ته راواله دا چترۍ مال راکړه نه نه غوږ به یې دنه وړی چترۍ ناخوا نه شي ښه چترۍ ناخوا نه دا ګلۍ دی نو خو یې رانږدې دا ګلۍ ده له پاسه چې ټپ وکړي سړی وایي وویست یاره سړی وایي چې د چترۍ نه وویستو که نه اوهو ملګرو بس ناڅاپي مو درته نن د شانګلې ګلۍ خو دا یخ رالو مو شو یار های های ملګرو له ټینګ یې نه
یاره میا صاحب ایله تیرا بچیو ښه یاره یاره زه یم چې تا راسې په یو چوم کې دا ګلی راغستی دی راواله ما او یو چوم راواله که نه ملګرو دی بیا ورغی دی ګلی نه سره د چترۍ ورغی میا صاحب په چوم کې راواله په چوم کې او د ملګرو ته یې د نږدې نه وښیه ښه دا ماسخوتن کې اوس نه ناڅاپه ګلی شروع شو موږ هم نه ناڅاپه وی چې دا ګلی ټولو ملګرو ته وښیو ګلی چې دې ته ژالباري وایي ژالباري په اردو کې او په انګلیش کې ودې ته څه وایي میا صاحب سنوفال خو نشي کېدی یاره انګلیش کې خو مې ذهن کې نه راځي یاره دا ګلی دی دا خو کاڼي دي کاڼي دي کاڼي یار میا صاحب نو ما ته خو چا وایي چې ته د انګریزۍ یو ډېر ماهر استاد یې استاد خو نه یم زه د انګریزۍ شاګرد یم بهرحال ملګرو انګریزۍ کې به ګلی ته I don't know and I'm really sorry for inconvenience په کار ده چې دا پته وي موږ ته خو موږ ته پته نشته دی چې انګریزۍ کې دې ته څه وایي البته جالباري ورته اردو کې وایي اوهو یاره هر شی چې ورته وایي میا صاحب خو دا یخ به داسې نو میا صاحب دا راته ووایه چې دا ګلی چې ده دا په شانګله کې په ریګولر بنیاد باندې کېږي که دا چېرته کله دا د ناکله پسرلي په موسم کې ډېره زیاته کېږي ها د پسرلي په موسم کې اکثر د دې نه فصلونه چې هغه هم ډېر متاثره شي ها یعنی دا دومره سخته ده چې دا فصلونه ووایي نو بیا دلته زمیندار یا چې چا فصل کرلی نو هغو ته به مسله وي نو د سپرلي باره کې برق صاحب وایي چې جانانه چې ته نه وي او سپرلی به ټوکېدو سپرلی خو یو موسم و د څورو د سرېدو نو هغه سپرلی هېڅ معنی نه لري چې جانان پکې نه او میا صاحب دا ځل یې اختر به سره یو ځای وي کلي ته په شپو دې راولم جانانه اوهو دې یخې شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره سترګې راوجنګوه بیا تماشې ته ګوره او وریځو غېږې ورکړې ملم جبې ته ګوره ځوانه چې هر چېرته یې د قام شملې ته ګوره ملګرو بس دی ښه یخ راله ډېر شوی دی